تازه او ښه خبر، نړیوال بانک د افغانستان 280 میلیونه ډالر افغانستان ته آزاد کړل. سلام، ستړي مشئ، زموږ سوله ټي وي چینل ته بخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. 280 میلیونه ډالر افغانستان ته رالیږي. ټاکل شوی نړیوال بانک په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره 280 میلیونه ډالر د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ څخه د ملګرو ملتونو دوه مرسته رسونکو بنسټونو ته ورکړي ترڅو افغانستان ته یې راوړي. دوه سرچینو تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نړیوال بانک بورډ تېره ورځ هوکړه وکړه چې دا پیسې به د دوو مرسته کوونکو بنسټونو ته ورکوي. خو دغو سرچینو ویلي دا پیسې هغه مهال د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق ته ورکوي چې د نړیوال بانک 21 تمویلونکي تصویب کړي. اوس مهال نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق مدیریت پر غاړه لري او د پیسو تصویب په صورت کې به دغه 280 میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFP او د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف ته ورکول شي. د یادونې وړ ده چې نړیوال بانک د جمعې په ورځ د دې پیسو وروستۍ پریکړه اعلان کړې او د ملګرو ملتونو یادو مرستو کوونکو بنسټونو ته به یې وسپاري چې افغانانو ته پرې بشري مرستې برابرې کړي.